د افغانستان اقتصادي اهمیت د وچو او تازه میوو په برخه کې د نړۍ په کچه نوم لري. وروستیو کې د وچو میوو چې چهارمغز او جلغوزي هم پکې راځي ځنګلونه یې په پراخه کچه وهل شوي، خو اوس حکومت په دې هڅه کې دی چې د بیا احیا لپاره یې جدي ګامونه واخلي. نن هم د خوست پنځو ولسوالیو کې د جلغوزیو او چهارمغزو داسې یوه پروژه راتلونکو 3 کلونو کې پلي کیږي چې په بشپړېدو به یې 2700 هکتاره غریزه ځمکه د جلغوزیو او چهارمغزو په ونو وپوښل شي. منګه وکولای شو چې 2700 هکتاره ځمکه په ځنګلونو باندې بدله کو. زموږ هیله له د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مثمر ونې دي او که غیر مثمر یا میوه لرونکې ونې دي یا غیر میوه لرونکې ونې دي د دغو ساتنه وکړي، ونې نه وهي. په داخلي مارکیټونو کې نن سبا د جلغوزیو 1 کیلو په اوسط ډول تر 3000 افغانیو پلورل کیږي. سوداګرۍ خونه هم د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې د ځنګلونو بیا احیا او ژوندي کول غوره ګام بولي. خو وایي سږ کال یې تر دا مهاله نږدې 813 ټنه جلغوزي له داخلي مارکیټونو بهر ته صادر کړي. 813 ټنه جلغوزي موږ صادر کړي دي. 1 کیلوګرام یې په خپله په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده نن. نو دغه په اساس نور هم روان دي کیږي. دا ټول د دغه جغرافیې برکاتو چې آزاده شوه. اخوا ځایي خلک هم بزګرانو ته د جلغوزیو او چهارمغزو ونو کینولو په اړه پوهاوی غوره ګام بولي، خو ټینګار کوي چې له خوست سربیره د افغانستان په ټولو غریزو سیمو او ځمکو کې حکومت دا زمینه خلکو ته برابره کړي چې د جلغوزیو ځنګلونه را ژوندي کړي. دا ځنګل چې دا نن ورځ د مؤسسې روغلې د نغلوزیو ونه لکوي د ماټکه ونه لکوي دا څومره سړی چواله شوي دي. په پورسي کې بالوت ورته یې میک سړی ورته یې ایدخ په یواز کې چې نغلوزي هغه کې خوښي ماټک کې خوښي دا ځنګل زوی ته رسیږي. د موسره مطلب دا دی چې دا ډېره یوه پیدا لري میګ د پوره او دلته موجوده دغه د میګ یوه کوریا د دغه نه مخکې جوړه کړي چې 80,000 ونه کلاکه کړي دي. که رښتیا هم حکومت په زراعتي برخه کې خپل تمرکز په غریزو سیمو کې د ځنګلونو پر بیا احیا ورټول کړي، شنونکي دا کار د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا ترڅنګ د چاپیریال او طبیعي آفاتونو د مخنیوي زیری هم بولي. خو لا هم ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي چې په یو شمېر ناامنه سیمو کې د ځنګلونو قطع کول چې په بېساري ډول جریان لري ودرول شي او خلکو ته د کار روزګار لپاره پر نورو فرصتونو غور وشي.